بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. صدق الله مولانا العظيم. سورة السجدہ ترتیب مصحفی اعتبار سره 32 نمبر سورت تا، ترتیب نزولی په اعتبار سره 75 نمبر سورت تا. نوم دی دغه سورت ته سوره سجده. ټول سجده په قرآن مجید کې 14 اتفاقی دي، یو اختلافي دو. نو 15 سجدي دي. 15 سجده د امام شفیع صاحب په نسبت باندې دو، موږ په نسبت هغه سجده تلاوت نه چا واجب شي په سړي باندې انه دو. نو دغه صورت ته سوره سجده نو ملاو شو د دې وجه نه چې د خاص سجدې تذکره پکې شوې د هغه خلکو چې هغه خپل خوب قربان کی، تهجد وخت کې الله جل جلاله ته چک شي، او دا وخت دا انتهایی د مشقت ولا د امتحان ولا وخت تا. فرض المون خو سړی اسه کوي، هغه کړه شوی کنه وي، خوب ورسی او کنه ورسی چګیږي وو. او د تهجد المونس کې اختیار ده، ککوي ثواب د پکې او کنه کوي ګناه پکې نشته ده. فرض المونس وکي ثواب ده نه وکي سړی ګناهګار ده، زوی دی ادغی جهنم ده. او تهجد کنه وکي ګناه پکې نشته ده. دې وجه نه اوس په دغه وخت کې د رښتونیو خلکو چې د الله سره د چا څومره محبت ته دې پته لګي. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون خوفا وطمعا. الله فرمایي چې دا داسې خلک چې د څنګهونه د بسترې نه لري وي، او الله ته داسې حال کې اوازونه کوي چې د الله نه ډریږي هم، او الله پاک نه امید هم د مغفرت وي. نو دغه خلکو تذکرات ځکه د پکې د سجدې نما د صورت ته ملاو شولا. ابتدا کې حروف مقطعات دی پکې، او حروف مقطعات متعلق مجبار بار یې چې دا یا خود دغه په معنا مراد باندې صرف الله خبر ده، پیغمبر په خبر دا او کنه ده. نو بعضی علما فرمایي چې پیغمبر هم په نه ده خبر، ولیکن بعضی فرمایي چې نه، سر بین الله و بین رسوله، دا د الله او د الله د رسول په مابین کې د راز خبرې دي. پیغمبر ځکه په خبر ده چې د قرآن دا د الله سره پیغمبر د الله د پیغمبر سره خبرې کوي. نو مخاطب سره چې څوک خبرې کوي، متکلم به داسې خبرې کوي چې مخاطب یې ورباندې پیږي، خو هغه خبره چې مخاطب په نه پیږي داسې خبره متکلم نه کوي. نو نبی علیه السلام د دې په معنا مراد باندې الله خبر کړو چې دې دا مطلب ده. او ابن عباس رضی الله فرمایي چې دا د الله په نومونو کې یو نوم ده، الف لام میم. او که څوک وایي چې د قرآن په سټونو باندې د الله نومې لیکلي وي، نو هغه موږ لیدلي دي چې 99 نومونه دي د الله پاک، په دې کې خوا نشته ده. نو امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه او علامه ابن کثیر رحمت الله علیه هغه فرمایي چې د الله جل جلاله 5000 نمونه دي صفتی. نو دا هم په هغه نمونو کې د الله پاک نوم ده. الف لام میم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. منزل کړه شو دا کتاب د الله پاک نه
لا ریب فیه شک شبه نشته ده په دغه کتاب کې من رب العالمین دا منزل ده د رب العالمین جانبنا نو دا د الله جل جلاله طرف نه نازل ده په ده کې د بنده یوه خبره هم نشته ده عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دای چې نبی علیه الصلاۃ والسلام یو ورځ په تهجد الموز کې تلاوت یې کو نو سورۃ الحاقہ د 29 سپیره کې چې کوم سورت ته دغه تلاوت یې کو الحاقة ما الحاقة وما ادراک ما الحاقة کذبت ثمود وعاد بالقارعة دې په ابتدا کې د قیامت خبرې دی بیا د قوم عاد درنګ د نور قومونو د هلاکت خبرې دي بیا د قیامت سخت احوال پکې شروع شي نو دی چې مو غیږ ته نیولی چې کله دا کیسې ختم شوې نو مو د ځون سره وویل چې څه عجیبه افسانې او کیسې در جوړې کړي دي نو په دغه وخت کې د دا آیتونه تلاوت کړل چې فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم هلته کې مو ځون سره تصور وکړه چې څه عجیبه کیسې در جوړې کړي دلته کې د په خوله مبارکه دا آیتونه جاری شول چې انه لقول رسول کریم دا قول ده د یو معزز قاصد نو مو د هغه سوچ رد یې وکړه چې مو چې زور نه در جوړې کړي هلته کې دا وایي چې لقول رسول کریم د معزز د قاصد قول ده مو بیا وایي چې ټیک تو د توبو نه د معزز قاصد به خو کلام د شعراو کلام ده اشعار در جوړ کړي دي نو بیا د مو د دغه تصور یې هم رد وکوي چې وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون دا د شاعر قول نه ده لږ کسان دي چې هغه ورباندې ایمان لري نو زه یې حیرانه کړم چې خو زه یې ځون سره تصور کوم چې د کیسې د جوړې کړي جواب ملویږي ته یې که ده ته پته ولګېدله چې داسې سوچ یې وکړه هغه مې رد که مو چې شاعر ده هغه مې رد که چې وما هو بقول شاعر دا د شاعر خبرې نه دي بیا مو د ځون سره دا خو کاهن ده د مو د زړه د تصوراتو پته هم درته لګي چې زه څه یم هغه دا مو هغې رد کوي نو بیا یې اووې د آیت پسې وما هو ولا بقول کاهن قلیلا ما تذکرون چې دا د کاهن قول هم نه ده خو لږ کسان داسې دي چې نصیحت حاصلوي تاسې کې لږ کسان نصیحت حاصلوئ نو بیا مو وویل چې ټیک تو دا د ځون نه د افسانې نه دي جوړې د شاعر قول نه ده د کاهن قول نه ده خو لیکن د الله خبرې هم نه دي زه نه به د ځون نه خامخار جوړې کړي وي نو بیا یې پسې دا آیت وایي چې تنزیل من رب العالمین ولو تقول علينا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین چې دا کلام دا ټول کلام دا د الله جل جلاله طرف نه منزل ده او که په الله پاک باندې یوه خبره هم وتړله دغې پیغمبر چې الله کړي نه وي او دا چې دا د الله خبره دو لا اخذنا منه بالیمین ثم قوت سره به ونسو د شهرک به ورکاټ کړو بیا یې پرېږدان نه نو بس عمر رضی چې په دغه وخت کې د مو د ده متعلق داسې شبهات پیدا شو چې یاره دا لکه چې پیغمبر ده خو ایمان یې په دې وخت کې بیا نه روړل بیا ایمان یې واقعه دا چې مو دې وخت کې شبهات پیدا شو چې لکه دا پیغمبر ده ځکه چې د مو هر خبرې چې زړه کې مې تصور درومي چې ذهن چې دا داسې ده هغې طرف نه دی جواب ورته کوي خو د جواب دته خو پاته نه لګي د الله سره یې کنټیکټ ته چې ادا وي چې اوس دا وایه اوس دا وایه نو شک مې پیدا شو چې دا لکه پیغمبر وي بیا د یو کول نه بعد هغه واقعه پیښ شوله چې کفار مکه په مکه کې نسته دي او د ده د قتل منصوبې جوړوي خو هر یو ډریږي یو بل په ورچوي سره بس زه چې روغلله مو چې بس اوس تاسې غم مه کوئ زه هر یو ته مخته یم بس د هغې څخه کښې نو اوس په د ده سار زه دی ترم نو چې بیا په لیارې کله روان شه یو کس صحابي ده نه مسلمان شوی خو اسلام یې ته پته نشته وی عمره چېرته روان یې چې دی ول انجا سره جوړه شوي نو بس وی چې دغې نه خلک خلاصون دي دغې غم نه وی چې څه کوې وی چې دغه پیغمبر چې دی ځون ته دا ختم کوو نعوذ بالله نو هغه ورته ووایي چې دا نشي کوی زه یې کوم چې هغې بیا ویده چې نه یې شي کوی نو ده ویده چې لکه ته هم بېدینه شوی اول سر د تو کلم کوم
مو پرېږده پهله د خور پوښتنه وکړه د خور په غور یې ورکوي چې که د هغې ته بېدیني یې نو هغه دې بېدینه شوې ده نو بس چې هغه خبره وکړه دا یې پرېږدم په زوی باندې خور ته روان شو چې دروازې ته رسېده هغې کور کې تلاوت لګیا و خباب رضی الله ایستوز و خاوند یې سره سبق یې ورته ویه او کور ته ډایرکټ ننوته خباب رضی الله پټ شه په خور یې په خاوند یې ولګوله خور چې میان سره تلله خو د مخ یې شړک وینه چک کړی هغې مخ نه پیزې نه وینه راونې شو هغې ورته ویل چې ټوټې مې هم کې که نه ایمان نه پرېږدو وی چې د کومې وینې نه ته پیدا یې د هغې وینې نه زه هم پیدا یم ته څه یې چې زه به ایمان پرېږدم بس د عمر غوسه سړه شوه شاه چې د کوم څه مو چې ویل دا خو ورته وایه وی ته نجس یې پهله غسل وکړه بهرحال هغه ځون ته جدا واقعه نو دغه قرآن الله جل جلاله بار بار یایي او هر انسان ته د دغه یقین ورکوي چې انسانه دغه قرآن دا د تو د هدایت عظیمه ذریعه ده د دغې سره ته تعلق پیدا کا په راه راست پوښې د بلندۍ مقامات په مونده کې او دا حقیقت ته چې کله هم مسلمان د قرآن سره تعلق و او قرآن یې سینې ته اچول او قرآن یې د سینې سره نیول او عمل یې په قرآن و الله جل جلاله په دنیا حوي کړي دنیا کې الله جل جلاله سر بلند کړي مردم شماري د مسلمانو د نبی علیه السلام په وخت کې 3 وري شوي وه یو وري چې مردم شمار یې وکړه چې مسلمانو څومره شول ویې ګڼل 500 کسانو بیا مردم شمار یې وشوه د څه ټیم پس ته نو 600 یا 900 کسانو او چې بیا مردم شمار یې وشوه دریم وري د څه وخت بعد نو 1500 کسان مسلمان شوي وو خو چې په کوم وخت کې دوی 6 یا 900 مسلمان شول په هغه وخت کې صحابه وویل چې الحمدلله د موږ تعداد اوس دومره ته ورسېده چې که د ټوله دنیا ته موږ ته بل طرف ته شي او مخالفه شي موږ ته اوس شکست نشي کوی موږ ختم کوی نشي ایمانی قوت پکې و نو 500 کسان د ټوله دنیا مخه ویني وجه دا وه چې قرآن د هغې سینې سره نیولو نن مسلمان د قرآن نه لرې دي مسلمان نن په عربونو دي 2 ارب تعداد د مسلمانو تقریبا راسي د کافر نه لګیا دي منډې وي د مرګ نوماوي ته خو یې مرګ نه لرزیږي دنیا غلبه شوې ده حب الموت حب الدنیا و کراهیت الموت حدیث شریف کې امر درمي چې کله په مسلمان داسې حالات کې روشي چې د دنیا سره محبت وي او د مرګ نه نفرت وي نو په دغه وخت کې د دوی حیثیت په داسې لکه د اوبې چې زاګ اوخوستی او هیڅ قسم ته څه وزن یې نه د کفارو نه به دوی لرزیږي د کفارو نه به دوی ډریږي او صحابه وی ته چې دا د قلت دی وجې نه چې مسلمان به کم وي ځکه به د کفارو وی چې نه وی چې د دوی په زړونو کې به د دنیا محبت پروت وي او د مرګ د هغې نه به خوف پکې پروت وي ځکه به کفار په دوی باندې لیبې کړي او د کفار په دوی باندې به روب ارغلی ام یقولون افترا آیا دوی یی افترا چې دغه قرآن دا دغې پیغمبر د زور نه جوړ کړه ده نه د زور نه کله نه در جوړ کړه بل هو الحق من ربک بلکې دغه قرآن حق ته من ربک د جانب د رب د تونا د څه د پرغله ده لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک د دې پوره چې لتنذر ته وډور کې پیغمبر قوم انداسې قوم ما آتاهم چې نه د دوی تر غله من نذیرن درون کا پیغمبر من قبلک مخکې د تونه لعلهم یهتدون د دې پوره چې دوی په هدایت باندې شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام نه تقریبا 1500 کاله بعد کې ارغله ده د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام پرې په بنی اسرائیلو کې 4,000 رسې انبیاء کرام ارغلیو او هر چې بنو اسماعیل دی عرب دوی کې پیغمبر دا نه ورغله ځکه الله پاک هم دې کوي چې لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلک چې هغه کوم وډور که چې دوی ته اتونه مخکې پیغمبر نه ورغله دې وجې نه په دوی کې شرک هم شوی الله الذي خلق السماوات الله پاک هغه ذات خلق السماوات والارض
چې پیدا کړي دي اسمنونه والارض او مځکه وما بینهما هغې شیونه چې په میانځ د دغې اسمنونې او د مځکې کې دي نو که غرونه دي دریابونه دي ونې دي بوټي دي انسانون دي جنات دي حیوانات دي دغه ټول الله پاک فی ستة ایام په شپږ ورځې کې پیدا کړي د اسمنونه هم او د مځکې هم او د غرونه دریابونه حیوانات انسانون دا هر څه الله جل جلاله په شپږ ورځې کې پیدا کړي د اتوار د ورځې نه شروع په وکړه د جمعې ورځ باندې اختتام د هر څه شروع وه اوس الله جل جلاله په کلمات کون سره هم هر څه په یو سیکنډ کې پیدا کوای شل خو لیکن الله تدریجن داسې په شپږ ورځې کې د اشیا پیدا کړل دې کې انسان ته د دې خبرې درس ته چې انسانه د توبه هر یوه چاره دا داسې درجه په درجه وي سټپ بای سټپ وي په صبر سره وي په تحمل سره وي ګوړه به په شي کې نه کوي العنات من الله والعجلة من الشیطان بردبری تحمل صبر دا د الله پاک جانب نه ده او عجله من الشیطان دو بیړه دا د شیطان طرف نه دو نو ثم استوى على العرش بیا الله جل جلاله غلبه راغله الله پاک په عرش باندې نو استوا الله پاک برابر شو په عرش باندې اوس څرنګه برابر شو امام مالک رحمت الله علیه په مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې نوستا درس کوي دا آیت روغه داسې د استوا متعلق چې الله پاک په عرش استوا وکړله د الله پاک وجود شته الله پاک تعریف څه ده د الله هو علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال المنزه عن النقص والزوال موږ خو یو چې الله پاک موږ پیدا کړي خو الله تعریف چار نه پر چې الله یې چاته بیا مخلي وي ته نیولې وي نو الله یې هو علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال المنزه عن النقص والزوال چې الله پاک نوم ده د داسې ذات ته پوره چې د هغه وجود واجب ده ضروري ده په باندې فنا نر درومي داسې زمانه نه وه چې دی نه و داسې زمانه به نه وي چې دی به نه وي موږ وجودونه دا ضروري نه دي دا واجب نه دي دا ممکن دي داسې زمانه وه چې موږ نه وو داسې زمانه به وي چې موږ به نه وو او د الله پاک داسې زمانه نه وه چې دی نه و دا زمانه به نه وي چې دی به نه وي نو مستجمع لجميع صفات الکمال څومره د کمال ولا صفات دي د ټول په الله جل جلاله کې جمع دي المنزه عن النقص والزوال د نقصان د عیب نه د فنا نه د زایل کېدلو نه الله پاک ده دا په د نرسي دا الله پاک ده نو امام مالک نو جسم د الله جل جلاله نشته ده لکه د مو د تاسو کوم جسم ده جسمیت الله د جسمیت نه منزه ده ځکه چې جسمیت دا د حدوث امارادو په دې باندې زوال درومي موږ څومره اجسام چې موږ زوال درومي فنا بر درومي نو که الله پاک دا د جسم نه مرکب شي بیا بلازم شي په الله پاک باندې هم فنا او په الله فنا درومي نه نو جسمیت ته الله نشته وجود یې شته ده او څرنګه دا الله پاک الله ته بس کمال یلیق بشانه لکه څرنګه دی الله پاک د شان سره چې لایق ده بس الله داسې ده نو دا آیت چې کله موږ تلاوت کو ثم استوى على العرش بیا الله په عرش برابر شو لکه زه په د جنماز نوست تاسو په د چټیای باندې نوست ځین کې به درته چې داسې به الله پاک هم په عرش نوست وي نه امام مالک رحمت الله علیه نه پوښتنه وشوه وی چې د استوا علی العرش الله پاک څرنګه کوي نو امام مالک رحمت الله علیه ته وی چې الايمان به واجب وکیفیته مجهوله والسؤال عنه بدعه چې ایمان په دې باندې واجب ده چې الله په استوا په عرش کړي الله په عرش برابر شوه الله غلبه په عرش ارغلی دو او کیفیت ته دې مجهول چې څرنګه په کړي بس والسؤال عنه بدعه د دې متعلق سوال کول دا بدعت ده دا به د وری گمراهی طرف ته بس په دې باندې به خاموشي اختیار کړي نو ثم استوى على العرش بیا استوا وکړه په عرش باندې غلبه روغله په عرش باندې مالکم من دونه من ولی ولا شفیع نشته تاسو پورا من دونه ما سوا دی الله جل جلاله نه او دا الله څرنګه ده دا په هغه دنیا کې چې الله جل جلاله موږ کامیاب کی او د جهنم نه مالا اوسوتی جنت ته موږ الله پاک بوزي نو خپل دیدار چې الله څرنګه دا بیا الله پاک وجوه یومئذ ناظرة الى ربها ناظره مخونه بوزنه داسې وي چې الله پاک ته بکسي او تر تذاب وي علی السلام نه پښتنه وشو چې الله پیغمبر الله بوینو
هو چې انکم سترون ربکم کما ترون قمر لیلة البدر، خپل رب به داسې وینئ لکه څرنګه چې د څوارلسمې شپې شپږمای چې لیدی شي په اسمون کې پڼ کېږي، که څوک دورې ده هم ویني یې صفه، که دورې ده هم ویني او که داسې ده هر طرف نه لیدی شي. دارنګې الله جل جلاله دا چې چاته ځون شي په هغه دنیا کې هغې نه به پټ نه وي، هر چې دغه دنیا دو. نو موسی علیه السلام هم پوښتنه نه وکړه چې یا الله ارني انظر الیک، زونه روښی چې او خو دې وینه. دا کلام ډېر خوند سره کوي، یا الله چې د تو ذات په څرنګه چې لن ترانی، موسی نه مې شي لیدای، وی چې یا الله او خو به دې څو کنه ته ځون خو وښیه، وی چې ولکن انظروا الی الجبل فإن استقر مکانه فسوف ترانی. دغه غره ته وکسه د خپل انواراتو زه یوه تجلی پر پرېږده، که دغه غر چې د مو هغه تجلی برداشت کړه بیا مې ته هم ووینې. خو چې کله الله پاک د خپل انواراتو یوه تجلی پر پرېږدوله هغه ټوټې ټوټې شو موسی علیه السلام، فخر موسی صعقه بېهوشه شو. او چې کله چک شو چې بس یا الله توبه مې بیا داسې سوال سره دی نه کول نه. نو په دغه دنیا کې د موږ په سترګې کې الله هغه قوت نه ده اچولی چې موږ الله پاک ته وکسو او موږ په دغې باندې الله پاک وینو. هر چې لیلة المعراج کې لیدله دا نبي علیه السلام او که نه یې لیدله اختلاف پکې شته، خو راجحه خبره دا ده چې لیدلی ده. ځکه چې علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه هغه نه چا پوښتنه وکړه چې لیلة المعراج کې نبی علیه الصلاة والسلام دی الله پاک دیدار کړی دا او که نه، ورته وی چې ته چې مور غوښته وې او میلمه مې وې نو زه به یې تو سره په پردې کې خبرې کوم که د ترڅه به ورجوتېږي به وي چې جوتېږي ورته پردې کې خو میلمه سره څوک خبرې نه کوي. نو وی چې بس پوه شه که نه چې الله پاک غوښته هم مبتلی هم هلته کې و بیا به پردې کې الله خبرې سره